د تره ښځه مې سبب شو چې زه خپل مینې ته ونه رسېږم. اما زه ناهیلې نه شومه. ډېر زحمت مې وایست، وروسته له ډېر کوښښ څخه خپل مینې ته ورسېدم. ریښتینې کیسه. سلامونه ګرانو اوریدونکو، امید لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه په پښتو ژبه ریښتینې کیسې او هم په دري ژبه داستانهای واقعي خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یوه خور د مینې کیسه ده چې داسې پیل کیږي. زما مستعار نوم بصیره ده. زه 2 خویندې لرم او 2 ورونه. زما پلار یو ورور لري چې د پلار څخه یو او د مور څخه بیل ده. میرینی ورور یې ده. مونږ په کابل کې ژوند کول او زما هغه تره په مزار کې ژوند کوو. هغه تره مې کله مزار ته کډه شوی و چې مونږ ماشومان وو. وروسته له ډېر کلو څخه تره مې تصمیم ونیو چې بیرته کابل ته کډه راولي. زما د تره کډه راغی. کله چې کابل ته راغی، اول شپه زمونږ کره راغی. مونږ ډېر خوشحال وو. زما تره 5 پیغلې لورانې درلوده او 2 یې زامن وو چې د مشر زوی نوم یې هیواد وو. هیواد ډېر ښکلی ځوان او مؤدب هلک وو. زما د تره ښځه کله چې زمونږ کره دننه شوه، له څېرې څخه یې ښکاره کېده چې د مجبوریت له روی څخه راغلی وي. هېڅ خبرې نه کوو، تروشه پروشه ناسته وه. کله چې ډوډۍ وخوړل شو، د تره ښځه مې خپل خاوند ته ویل جګ شه چې ځو. زما تره هم په یوه خبره ودرېده او ویل جنکۍ جګ سي چې ځو خپل کور ته. مونږه ټول ورته ډېر کلک شو، ونه منه، لاړو سره. کله چې هغوی لاړ، زما مور ویله چې دغه یور مې له اوله ما سره چندان ښه نه ده. زما مور ډېر ښکلې څېره لري او مونږ ټول خویندې خپل مور ته ورته یو له څېرې څخه. مور مې مونږ ته قصه وکړه چې کله زه نامزاده شومه، یور مې ما سره یوه خوږه خبره یې نه ده کړی. تل به راته کتري او پیغورونه ویل. وروسته له هغه زما د تره ښځه ډېرې پلمې کول. مونږ ته به ویلې چې تاسې ما پسې غیبت کړی، تاسې داسې ویلي، تاسې داسې ویلي. دا ټول پلمې د دې لپاره کوو چې زمونږ رفت آمد بند شي، تګ و راتګ نور ونه کړو. خو مونږه ډېر کوشش کوو چې کوم د خفګان خبره منځته را نه شي، ځکه مونږه پوهېدو چې زمونږ د تره ښځه پلمې غواړي. هیواد د کاکا زوی مې مونږ کره ډېر راتلل او هیواد زما مور ته ویلی وو چې د کاکا ښځې بصیره زما ډېره خوښه شوې ده، غواړم زما راتلونکی ښځه شي. ته ماته بصیره راکوې؟ زما مور باندې د کاکا ټول اولادونه ګران وو، خو هیواد زیاتر پې ګران وو. زما مور هیواد ته ویلی وو ولې نه هیواد جان، بصیره تا نه قربان شي. زه بصیره چې تا ته نه درکوم چا ته ورکم. د هیواد مشره خور نامزاده شوه او غوښتل چې واده یې وکړي. واده یې تیار شو. یو ورځ هیواد د مونږ کره راغی او زما مور ته یې ویل چې د کاکا ښځې بصیره ما سره پرېږده چې ښار ته لاړه شي. زه ورته غواړم د خپل د خور واده لپاره جامې ورته واخلم. زما مور هم ماته اجازه راکړه. زه هیواد سره لاړم بازار ته. هیواد باندې زه ډېره ګرانه ومه.
او تل داسې فکر کوو چې زه یې نامزاده یمه. هېواد راته ډېر خرید وکړل. تر مازدیګر مو بازار کې چکر ووهه او کور ته راغلو. د واده شپه ورسېده. د نکریزې په شپه ټول خپلوان یوه کوټه کې ناست وو. هېواد له ټولو څخه پټ ماته یې اشارې کول. دغه اشارې مور ولیدله. چې کله د مور پامې شو، د چای چاینکې سره په هېواد باندې وار وکړه او زما مور ته یې ډېر کنځلې وکړه. مور مې د تره ښځې ته مې څه ونه ویل او په هماغه نیمه شپه کې ولاړ شو او کور ته راغلو. مونږ سره هېواد هم راغی. مونږه سبا واده ته لاړو نه او هېواد هم لاړ نه. هېواد 4 ورځې د مونږ کره و او زما مور ته یې ویل د کاکا ښځې بصیره ماته نامزاده کړه، ځکه زه پوهیږم زما مور نه مني. کله چې زه او بصیره پټ نامزاد شو، وروسته له هغه زما مور مجبور کیږي چې دا رشته ومني. زما مور هېواد ته ویل هېواد جان، اوس دې مور په غوسه ده، پرېږده چې غوسه یې سړه شي، حتما یې مني. خو هېواد 4 ورځې کور ته لاړ نه. کله چې مور یې ولیده چې په ضد نه کیږي، په نرمه هېواد سره مخکې لاړ او هېواد ته ډېر زارۍ او وزرې وکړه. ورته ویل اوس مو تا ته یو کس پیدا کړی، ته لاړ شه لندن ته. کله چې لندن ته ورسېدې، وروسته له هغه بصیره تا ته نامزاد کوو. هېواد هم خپل د مور و پلار دغه خبره ومنه. هېواد خپل مور او پلار سره لاړ پاکستان ته. هېواد له پاکستان څخه پرواز وکړ او په 1 ورځ کې لندن ته ورسېده. کله چې هېواد لندن ته ورسېده، مور و پلار یې مطمئن شو. وروسته له هغه کابل خواته حرکت وکړ. د هېواد یو ماما په ننګرهار کې ژوند کوو. د هېواد مور و پلار هلته تللي. د خپل د ورور څخه لوري هېواد ته غوښتی چې اوس هېواد په خیر ورسېده. اوس غواړو ورته کوژده وکړو چې 2 خوشحالي یو ځای شي. ماما یې هم خپل لور هېواد ته ورکړی. د هېواد مور و پلار سبا ته دسمال سره کابل ته راغی. کله چې شیریني کابل ته راوړ، ښه غټ محفل یې ونیول. ټول خپلوان یې خبر کړل چې خپلوان ټول خبر شي. کله چې هېواد له دې کوژدې څخه خبر شو، هېڅ شی نسو کولی، ځکه د ماما لوري وو. وروسته د هېواد له کوژدې څخه مونږه نور خپل تره کره رفت آمد مو ونه کړل. ما پسې ډېر خاصګاران راتله. یو خاصګار ما پسې راغی چې په هالند کې ژوند کوو. ډېر مالدار سړی و. ښځه یې هم درلوده او ښځه یې اولاد نه درلوده. 2یم واده یې د اولاد لپاره کول. مور و پلار مې ولیده چې سړی ډېر مالدار ده. وغوښتل چې ما ورته ورکړي. ما هم قبول کړه، ځکه ما صرف دا نامزادي د دې لپاره ومنه چې زه اروپا ته لاړ شم او هېواد ته نږدې سمه. نامزاده شو. په 1 میاشت دننه کې واده یې وکړه. کله چې واده مو وکړه، زما خاوند زه یې قاچاقي هوایي جرمني ته یې بوتلمه. هلته جرمني کې ما پناهندګي ورکړه او زه په یو کمپ کې پاتې شومه. هغه کمپ کې خاوند مې حق نه درلوده چې ما ته راشي. وروسته له 2 میاشتو څخه ما ته یو کور یې ونیو او زه هغه کور ته لاړمه.
هلته مې خاوند راتله. کله چې زما خاوند راتله ما له دوا څخه استفاده کوو. ما نه غوښته چې امیدواره شم او له خپل خاوند څخه اولاد راولم، ځکه ما غوښتل له دې نه طلاق واخلم او هیواد سره واده وکړم. وروسته له 3 کالو څخه ما خپل خاوند ته ټول حقیقت وویل او ورته مې ویل چې ما ته طلاق راکه. خاوند مې هم ومنل، ځکه ما هیڅ مینه ورسره نه درلوده. کله چې طلاق مې واخیسته وروسته له طلاق څخه لاړم لندن ته. هلته هیواد سره مې نکاح وکړل. زما او د هیواد نکاح څخه ټول خپلو خپلوان خبر شو. وروسته له 1 کال څخه ما کره یو زوی پیدا شو. کله چې زوی مې لږ غټ شو زه او هیواد دواړه په چکر افغانستان ته لاړو او خواښې کره مې هم لاړمه. کله چې خواښې مې زه یې ولیدلمه ما ته ویل ته ډېر بې شرمه او بې حیا جنۍ یې. ما ورته ویل د تره ښځې تا ډېر کوشش وکړ چې زه خپل مینې ته ونه رسېږم، اما زه ناهیلې نه شومه. ډېر مې زحمت وایست، کوشش مې وکړ چې خپل مینې ته ورسېږم او اوس خوشحال ژوند لرم. د تقدیر منځ کې هیڅوک نشي راتلی. دا اوس زما د ژوند کیسه، د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر یو بل کیسه تاسو په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.